وسع ربنا كل شيء علما پراخ دے رب زمن ہر شیطا پا علم کے یعنی دا اللہ علم ہر شیطا رسید دلے دی دیسی سا شی نشتی جاگا دا اللہ دا علم نا غائبی او دا اللہ دا علم نا پنائی یا دا اللہ دا علم نا پٹی او دا دیر دا خوشحالی خبرم دا دیر دا یریم دا خوشحالی دیر دا پارا دا چی مؤمن مطمئن شی چیزا چی ذرا برابر کم نیک عمل کوم نو اللہ تا معلوم تے بلدہ چی اللہ بما نیری اللہ زما ہر سی نی یر بکی دادا چی ہر سا اللہ نوٹ کئی نو دا سچی کئی دے برسر حسابون کئی کم گناہونے چی کئی کم نافرمانیانی چی کئی اللہ دے دینا غافل گورے ندے ہر سا اللہ تا معلوم تے علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی زان سپار لے دے من دا دا مؤمن حال دا زان بسپاری چاہتا اللہ تا بسختو کی دانی چیو سڑے حق پریدی تب توکلو کی پا اللہ باندی او اسباب بلٹے کوشش بکے محنت بکے او کدا دین پا بیانولو کی او پا حق بانی عمل کولو کی تا تا سا نقصان در ورسیدو نو دا سا تاوان ندی پا دی لارکی یعنی یو سڑے بوئی چی کور بوران شی کیلی نبوزن غم خادی دی تاوان غم راگستے پا دی لارکی دی اسلام پا دی لارکی دا حق پا دی لارکی خلکو خپل بدنون ٹوٹی ٹوٹی کردی دی او یو سڑے رائشی وی پلار راتوی چی جیداد کی بدل ایسا نظر کو نو قرآن و حدیث باندی او پا وحی باندی عمل کول که پا دی لارکی سخت رازی نو دا هم دا مؤمن دا پارا خوشبختی دا چیلا پا دبانی امتحان راگے دا اللہ دا پارا نو بے صبر کئی او پا اللہ باندی بزان سپاری او دعاگانی بغواری دعائی گورل تسو گوختا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے رب زمنگا فیصلو کی پا منز زمنگا و پا منز دا قوم زمن کی پا حق سرا وأنت خير الفاتحين أو تغريد فيصل كونكنا بس يعني مطلب ده چی اللہ نور زمون دا قصہ سکا دا ختمہ کا فیصلو که چی پتو لگی چی پا حق سوکتا و باطل سوکتا وقال الملأ الذين كفروا من قومه اوی غٹان وغا کسانو چی کفر کڑیو دا قوم داغنا لئن اتبعتم شعیبا خامخا کچری تابداریو کڑتاسو دا شعیب علیہ السلام دا چاہتا ہوئی دا ملگرو تے ہوئی شعیب علیہ السلام ملگرو تے وی کتاسو تابداری دا شعیب علیہ السلام اکڑا انکم اذا لخاسرون نو یقینا تاسو بپدغ وقت تاوان والی سنگ تاوان بوشوری مڑا باشی کلی نبوزی غریبانانی ازمکی بدن لاری شی و ظلم بوشی زیادتے برسرو کئی یعنی منگ بمو منگ بموٹا کو مال بدنوالو جیداد بدنوالو یعنی تاسو بگوره پکڑ تاوان کی پریوزی سوچو کئی گوره دیوس یراول سوک یراول مومنان دادا وسا پوری طریقہ دا باطل پرستو او کلی چیز باطل پرستو نو باطل پرست گوره پا دو قسم یو باطل پرست غیر مسلمہ دا خدا طریقہ دا خواہ باطل پرست چی مسلمانان دی یعنی اسلام پا دا کی رازی سوری کی او دا قرآن و حدیث مقابلے بکی او خلق یری دا قرآن و حدیث تابدارین دا غلوم دا حالی تاب یری دا قرآن و حدیث تابدارین او کمی قصی چی دوی شروع کری دی سوی یری لکا خبر او تا کم نو کمی قصی چی دوی شروع کری دی نو چی آگا دیسی کمزور اکن تکیو آگا دی من سوچ کی ما گورا سب قصی شروع کری یہ بھی آخر اوگرہ مرچی لگ سابار سپرید دا وی ملگریش لکا فرعون چی کل موسیٰ علیہ السلام یرو
نو موسی علیہ السلام هغه کس له سوک ورکړه او هغه قبطي له په غلطي کې هغه بیا مړ شوی نو دی ورته څه وایي فرعون چې کله ورسره وروسته میلاو شو وفعلت فعلتك التي فعلت وفعلت فعلتك التي فعلت تا خو یو کار هم کړی نو کار یې ورته خو نو ولې یاره وي تا خو یو کار هم کړی نو کله دا باطل پرست سړی داسې یاري تا ګورئ چې کومې قصې شروع کړي دي د پلار نیکه لار دې پرېښودې د نوي نوي تاواني به شي ګورئ نو دلته دوی ته هم وایي تاسو به تاوانیان شي الله څه وایي فأخذتهم الرجفة نراوني والدوی لرا یوی زلزلی کله چې فیصله د الله وشو دلته شعیب علیه السلام ویلو یا الله فیصله وکړه نو فیصله چې کله وشو دوی د تباهۍ دپاره الله یو باران راولی کو قرآن نور ځایونو کې دا وضاحت شته باران راولی کو چې په هغې کې د اور شغلې وي او د دغې سره د اسمان نه یو چغه راله د هغه چغې سره دا ځمکه چې دی نو دا په خوځېدو شو زلزله راله الله وی فأخذتهم الرجفة نراوني والدوی لره زلزلې فأصبحوا في دارهم جاثمين نشول دوی په کورونو خپلو کې پړمخې پراته دغه یرولي چې هغه مؤمنان چې یرول هغوی پړمخې پراته عاجزان ته زورور وي زمونږ کلي ده زمونږ علاقه ده واوره رب العالمین څه وایي الذین کذبوا شعیبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼلی و شعیب علیه السلام کأن لم یغنوا فیها داسې ختم شو گویا کې نه اوسېدلي په دغه کلي کې نوم و نشان ول الله ختم کو شعیب علیه السلام په مقابله کې چې کوم مؤمنان یې راول الله وایي که په دغه لاره ته ورغلی وې او دغه کلي ته ورغلی وې نو تا به دا منلی هم نه وي چې دلته لا څوک پاتې شوي دي داسې الله د هغوی نوم او نشان ختم الذين كذبوا شعيبا هغه کسان چې دروغجنې ګڼلی و شعیب علیه السلام كانوا هم الخاسرین شو هغوی تاوانیان یعنی دلته الله دا خبر واوروله چې ګوره دوی یرول مؤمنان چې تاسو به څه شئ تاوانیان به شي او شو څوک تاوانیان پخپله تاوانیان شو فتولى عنهم بس مخې واړو د دوی نه روان شو شعیب علیه السلام روان شو وقال ویوی یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی اے قوم زما یقینا در ورسول ما تاسو ته پیغامات در رب خپل ونصحت لكم او خیر خواهی می وکړه ستاسو فکیف آسا علی قوم کافرین نو څنګه به خفګان وکړم زه په کافرانو باندې په داسې قوم چاله خفګان نه ورځي که نه ورځي ولې نه ورځي خفګان حجت قایم شي د دې ځین دا فایده راووته چې د دین د دشمن په تباهۍ باندې خوشحالېدل پکار دي لکه ګوره زیرې د تباهۍ د ابولهب الله کوم ځای کې ورکړی قرآن کې ورکړی تبت یدا ابي لهب وتب زیر الله نه ورکړی چې ابولهب تباه شو نو بس وایي نه کافر چې مړ شوي دا غم دی او دی ولې د دنیا نه کافر لاړ او دی ولې داسې لاړ او ګوره دعوت خور شوی دی حجت قایم شوی دی الله د یو مسلمان نه د یو کافر تپوس نه کوي الله دا چا دا خبره کړې ده که چېرته په دنیا کې د سره د دین دعوت نه کېدی نو بیا ټول مسلمانان ګناهګار خو دعوت شته که نشته په هره طریقه او الحمدلله په هر ملک کې د اسلام دعوت وایم زه نو که په دې کې یو کافر مړ شي نو په هغه حجت قایم دی که نه دی قایم دی
دی به دلته وایي نه جي وایي چې کافر مړ شي الله به وایي زموږ نه تپوس کوي چې دی ولې کافر مړ شو. دا به الله هله دا تپوس کوي زموږ نه چې کله مسلمانانو د سره دعوت نه یې کړی نو الحمدلله خو هر ځای کې دعوت او په هر ډګر دعوت روان دی. نو د دین د دشمنانو په تباهۍ او په هلاکت باندې خوشحالېدل پکار دي او چې لا بعض مسلمانان پکې وي نه وایي الله دې وبخي الله دې وبخي وایي. لکه هغه مخکې ورځو کې چېرته د یو فلسطین کې چېرته یو ټي وي والا دا خبرونه چې نشر کوي چېرته یو زنانه مړه وه نصرانۍ وه کرسچنه وه نو هغې به دا وایي ما مخکې نه اورېدلې خو چې را مړه شوه دې سره دا قصه ډېره ګرمه وچلېده ما نه تپوسونه مو وشي دې مسلې باره کې. نو بیا هغه وروسته پته ولګي چې دې به دا پروګرامونه ډېر کول د دې فلسطین ده چې دلته دا قصه روانه ده او جنګ روان ده. نو غیبانه جنازه به بعضو مسلمانانو وکړه وي دا به د فلسطین تپوس به یې کوه غیبانه جنازه په کافرې باندې او الله دې وبخي الله دې جنت الفردوس کې ځای ورکړي. بېهوده خلک د الله په دین پورې مذاق کوي یعنې صرف ستا نه یو ویډیو وکړه د دې ځای ستره جنت الفردوس ته بوځي. او یو کافر که ښه سړی شو لږ ساعت مخکې مونږ خبره وکړه یو کافر که ښه سړی شو په یو کار کې خو دی خو ستا رب نه مني. لکه اوس یو کافر د یتیمانانو کفالتونه کوي ته به څه وایي چې الله دې وبخي دا کار یې ښه و نور هغه د سره الله منلی نه دی نو الله یې څنګه وبخي او آخرت یې د سره منلی نه دی نو آخرت کې به هغه ته جنت څه میلاو شي. نو خبره مې دا کوله چې بعض وله څه غواړي دعاګانې وله غواړي الله دې وبخي وایي. دا به پرېږدي نه به بله مسله جوړه شي د بعضو کسانو دا نومونه چې ولی هسې جاختې جوړه شي. ښه نو زه به څنګه خفه شم په کافرانو باندې